د موسی علیہ السلام زمانہ ده او یو سړی دی هغه ګډې سره اوس خیال دا کړی دی چې ګډې خو سره خو دې سره سره خدای هم یادوه نو لګیا دی چې یا الله ته به چرته یې ستړی به یې چې لږه چاپي درته یا الله ته به چرته یې زما د دې ګډو د چیلو ډېر مزېدار پی دي چې دا در باندې اوس یا الله ته به چرته یې جامې به دي خیرني چې درته یې ووینځم ځای وظیفه ده اوس عزیزانو په ظاهر که تاسو وګورئ دا هر یو لفظ چې دی دا د کفر دی که ستا دا عقیده چې الله ستا چاپی ته محتاج دی نو کافر بشي که ستا دا عقیده چې الله ستا د ګډو د چیلو پیو ته محتاج دی نو کافر بشي که ستا دا عقیده چې الله ستا جامو وینځلو ته محتاج دی نو کافر بشي دا الفاظ وګورئ په ظاهر ټول د کفر او شپون لګیا دی دغه وظیفه موسی علیہ السلام پې راپېښ هغه ورته وی چې دا څه دی هغه وی صاحب زه وظیفه کوم خدای یاد هغه ورته ظالمه دا څنګه خدای یاد دا خو د کفر الفاظ الله دې که دا عقیده راله چې الله زما دې شي ته محتاج دی نو په ټکي به کافر ټول کائنات خدای ته محتاج دی او خدای چا ته محتاج دی نو دا خو د کفر الفاظ دی اشپون ورته وی چې موسی که دا د کفر الفاظ دي نو زما خو شپېته کاله وشو چې زه دا وظیفه موسی علیہ السلام ورته وفرمایل چې شپېته کاله وشو چې بیړه دې غر کړه هغه ګډې او چیلی په ځای پرېښوی او لاړو نسکور په یو کنده کې پروت دی او جاړي چې خدای اوس زه څه خبر یم چې ته څنګه خدای اوس څنګه یادېدل غواړې ما ته څه پته لکه زمونږ دا زمانه اوس وګورئ دې سپینګیرو بوډاګانو نه تپوس وکړئ چې کاکا تاسو خدای څو منئ نو دا خو به وایي چې یوې منئ لیکن تا سره د خدای په یووالي څه دلیل شته ته خدای ولې یو منې دلیل لرې ما به وایي نه نو دا یاد لره چې خدای څوک یو مني او دلیل ورسره نه دا ایمان ناقص دی دا ایمان کامل نه دی الله چې یو منئ نو د هغه د یووالي دلایل به زده کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خدای پیغمبر منئ نو د هغه د پیغمبرۍ باندې دلایل به زده کوئ چې د هغه د پیغمبرۍ دلیل څه دی نو که خدای یو منې او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص دی که پیغمبر یو منې او خاتم النبیین منې او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص تاسو خیال را نو موسی علیہ السلام هغه شپون جاړي چې خدایا زه اوس څه خبر یم چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړې عزیزانو خفه نه شئ تاسو تجربه وکئ مونږ نور مذهب خو پرېږده زمونږ دا کلمې د عام خلقو نه اورېدل شروع کړي ټول خلک کلمې غلط ټول غلط لا اله الا الله دغه زده کوي خالي د جمعې په مونځ کار نه کېږي بجلیګر ملا پسې والله کم دا خلاص بجلیګر ملا ځان له به چېرته د خدای په قهر اخته وي زولنې به په خپلو کې پرتې وي او خدای خبر چې کم دوزخ ته به یې راکاږي ته پوه شئ دغه زده کوي لا اله الا الله ګونګونه مو که ما خو وانه اورېده لا الہ نشتہ دے معبود برحق وائی لا الہ نشتہ دے معبود برحق الا اللہ سوا دا لا لا مانا ایچ نشتہ ایچ او کشتنو څوک دی الا الله علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قایله نه ده لا موجود هیڅ شی نشته هلکه دا تاسو چې وایي مونږ هیڅ شی علماو راټینګ کړي دي چې دا موجودات کائنات وغیره وغیره دا څه وایي اغي ورتوي چې کم شی بچ شبا نشتيږي سبا بچ کم شی نشتيږي داغه نن تصور د نشت جایز سبا بچ کم شی نه نو کته نن وای چې نشته دا جایز موتو پیغمبر فرمایلی دي موتو قبل ان تموت مړ شي په خوا د مرګ چې لا مړ نه نو ځان مړ تصور
نو چې په ژوند ځان مړ تصور کې نو مړی اغلا کوي مړی زنا کوي مړی شراب څکي مړی کم ګناه کوي نو چې ته ځان مړ تصور کې نو هیڅ به نه کوي چې زه مړی یو خو هغه مړ دی لکه یو ملا تقریر کولو چې د مړو په شپه سو کلوا پخا کې د ثواب دی پیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرګ کچالول خو نو نیغ به جنت د ملا ښځې اورېدلي دي هغې خیال کړی دی چې زه ولې جنت ته چرګ یاله چا ملا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کوم ځای ویل خو تا هلته مانځه کې ویل چې چرګ چالال کو نیغ به جنت ته ځي نو ما هم دا چرګ راونیوه چې زه جنت ته لاړ شم ستا ویلې خدای کور وران که دا خو زه خلکو ته ویم ځان له خو نه ویم ولې دې چرګ 100 روپو چرګ دی لاله زه مړی ویل سړیا په آرام کښېنه مسله دې کړې وه ویل مړ یم خلق راله مړ دی ملا مړ دی ملا مړ دی ملا مړ دی مړه ویلم بولو په کپنې کو ښځې ورته ویل پاسه بیخ دي وزه خښولو له دې وړي ویل زه مړ یم چرګ دی ولې حلاله مړ یم مړ وی جنازه دې روانوي مړه وړی دی دیرې ده چې لحد کې ورکوز کړی دی ښځې ویل ودرېږئ مال یې څه وصیت کړی ورکوزه شوې ده ویل خښتې در پسې لګئ بیخ دي بندی دی ویل مړ یم مړ چرګ ویل ښه ودرېږه پاس چې راټوپ کړی دی آواز یې کړی دی ویل خلکه واورئ ملا مړ شو او راځئ مال یې تالا دی راځئ مړي کپن په سر نیغ د لحد نه راټوپ کړو ویل د چاپلار خو به یې تالا کړي نو یو وروره هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړه شو یو موتو قبل التموتو د پیغمبر فرمان لاندې ځان مړ تصور نو چې ځان مړ تصور کې نو ټول ګناهونه به درنه سلب شي د ګناه اراده به دې ختمه شي بلکې چې زه مړ یم ارې ګناه ته چې ورځې نو ته به وایې چې زه خو مړ یم مړ خو دا ګناه نه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی وی صاحب ما ته داسې یو ټکی وښایه چې زه په هغې عمل وکړم او چې جنت ته لاړ شم ارې ګناه نه نشم منې کېدی خو یو ټکی راته وښایه ویل بچیه دروغ مه وایه دروغ مه وایه ویل بس غلا پسې تلی دی خیال یې کړی دی چې که د پیغمبر مجلس ته لاړې هغه ته خو خدای هر څه ښایي او راته ووایي چې تا خو غلا کړې ده نو خلک به وایي چې هوی دا خو غل دی او که ویم چې نه مې دا کړې نو د دروغو نه مې توبه ویستې ده دروغجن به شم غلا یې پرېښې زنا پسې تلی دی هلته دا تصور ورغلی دی چې که پیغمبر تپوس وکړو چې تا خو زنا کړې ده که ویم چې نه مې دا کړې هلته مې دروغو نه توبه ویستې ده او که ویم چې کړې ده نو خلک به وایي چې دا خو زنا کار ټول ګناهونه یې په دې یو توبه پرېښو زما په خبره پوهېږئ زمونږ توبې چې دي عزیزانو هغه وایي په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله خندا په زړه بېایمانه مسلمانه او سر د سنډا سرمن د میخې د ورځې شیخې د شپې خورې پردي مال تسبیح هم لاس نیک نی بزرگ نی او چې پردی مال پی پیښ شي الله دې امان کړي عزیزانو پردی مال دا واور یوه پیسه دی چې پردی په گردن پاتې شي یوه پیسه په قیامت کې به الله وایي چې ټول ګناهونه دې معاف دي جنت ته ځه خو د دې سړي یوه پیسه در باندې وه ورکه نو بیا ځه
دی به منډه کي چې با سره خو پیسې ډېرې وي نو هغه پیسه به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي. تفسیر ابن کثیر لیکلی دي چې دی به ورپسې ورټوپ کي پیسه به راوالي چې پاس راځي نو پیسه به دې بیا وروغورځي او 1000 کاله به دغسې غوپې په جهنم کې په یو پیسه یوه لیشت ځمکه دې چې پردی لاندې کړې وه یوه لیشت ځمکه دا 7 واړه طبقه ځمکه به دې په غاړه کې وي او خدای ته به پېښ دا 7 واړه طبقه ځمکه به زولنه وي او ستا غاړه کې به پرته وي او ته به خدای ته پېښ یو لیشت. پرون مې په یو خبر تقریر کولو ما وی خبره واورئ دا ټول غوړ زیړ ولاړ یې د ملا خبره خو درته د اوښ پوسکی ښکاري به باد آمد او به باد رفت خو یو ټکی ومنئ یو چې یو بزرګ د بل بزرګ په قبر تېرېده ورته یې سال دی هغه لاندې نه ورته آواز وکړو چې پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي نو درته پته به ولګي نو لاندې تله خو د هر چا یقیني دي نو چې ورشي هر شی به په خپلو سترګو بیا به لاسونه مروړې او خدای ته به التجا کوي چې یا الله واپس مې ولېږه چې ته څه ویا به کوم الله به وایي د خدای یوه وعده وه او رښتیا وه دنیا کې درته پیغمبران او کتابونه رالیږلي او هر څه نه پوه وې اوس یې سم نه نو زما عزیزانو عرض دا و چې سوچ وکئ مونږ د هلاکت او د تباهۍ په پلیټ فارم ولاړ د تباهۍ طرف ته روان یو د ترقۍ طرف ته نه یو روان دا د پاکستان حکومتونه په شکرو غل خوري چې ملک په تړقۍ روان دی ملک په تړقۍ روان دی ملک ستا په تړقۍ ملک ستا د هلاکت او د پلیټ د تباهۍ په پلیټ فارم ولاړ هره ورځ هغه غشي ستاسو په سینو ننوځي چې تاسو سره د هغې کېدای